منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وثانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. رواه أبو داود ترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم نه وروسته د خلفای راشدینو د سیرت سلسله موږ شروع کړې وه چې په هغې کې د سیدنا ابوبکر صدیق سیرت ختم کړو. د هغې نه وروسته د سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیرت موږ شروع کړی و او هغه تر دې ځایه رسولی و یو طرف د مدائن تر فتح پورې چې په 14 هجري کال باندې وشو او بل طرف ته د شام مکمل فتوحات دمشق او فهل او بیا وروسته حلب او حمص او انطاکیه او بالاخره فلسطین دا ټول فتوحات موږ په تیر درس کې بیان کړل. دې درس کې به انشاءالله نن موږ د مدائن د فتح نه وروسته چې کوم جنګونه په شرقي محاذ کې یا ختیځ محاذ کې چې کوم یو شی په هغې باندې انشاءالله داسې لنډ شانته او بحث وکړو. موږ مخکې د تیر درس نه بل درس کې چې څلورم درس راځي غالبا په هغې کې موږ ویلي وو چې په حضرت عمر فاروق چې کله خلافت باندې وشو خلافت شروع شو نو ابو عبیده ثقفي رحمه الله علیه د فوج عمومي سالاري مقرر کړ او مصنع بن حارثه د هغه معاون تعین کړ. نو بیا د دې ځنه جنګونه شروع شو. ابو عبیده بن ثقفي چې کوم یو هغه لاړل د ایران د مختلفو هغوی سره جنګونه وکړل. بالاخره د جنګ جسر کې یا د پل په جنګ کې د شهید شو. د هغې نه وروسته مصنع بن حارثه بیا عمومي قمندان شو. هغه هم د مدائن تر څنډو پورې ایرانیان پسې وځغلول، ډېر سخت شکستونه یې ورکړل. نو هغوی یو دم په دې نظام کې تغییر راوستو. هغه پخوانی امپراتوره چې کوم یو بوران هغه یې لرې کړه، د هغې په ځای یزګور کېنول او ټول اختیارات یې رستم ته هغه کړه چې فوج او ټول به ته کوې. خو رستم د جنګ مخالف و، اوس دې خوا یې ځان کولو ځکه څه مسایل ورسره و. زه تاریخونو صرف لیکي چې د نجومي و، نجوم نه و بلکې نور مسایل د خزانو او د بوران او د سلطنت خوبونه یې لیدل. په هغې خاطر دا جنګ مخکې شاته کولو چې زه پکې مړ نه شم. خو بالاخره خبره دې ته راورسېده چې باید جنگ د مسلمانانو په خلاف باندې وکړي. نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم د ایران د امپراتورۍ د پر ضد باندې چې هغوی تقریبا د 100,000
د 1.5 لک نیولې تر 1,80,000 پورې تاریخونو کې هغه رجدونه پوج برابر کې ورستم ته ورکې روان کې اخوان حضرت عمر فاروق رضی الله حضرت سعد بن ابي وقاص تقریبا 1,000 کسان ورکړه او قادسیه تر په قادسیه کې دا اوس عین الاسد د امریکایانو غټ اډه چې په عراق کې ده عین الاسد دغه اصل قادسیه زیاده دې ځای راولېږل او دلته تقریبا 3 ورځې مسلسل جنگ وشو په دې 3 ورځې مسلسل جنگ کې بیا د څلورم شپه د ام جنگ وشو خو څلورم ورځ باندې داسې غرمه چې کده بس جنگ فیصله شو ځکه رستم د ټول پوجونو ستر قومندان چې کوم یو هغه مړ شو پکې هلال بن القمه په نامه وژل دی سړی او د هغې نه وروسته ټولو تېښته وکړه په دې کې غټ بهمن جادوی چې د رستم نه مخکې د ټول ایراني امپراتورۍ د پوجونو مشر چې په سالارو هم پکې مړ شو د هغې نه غیر نور ډېر غټ شهزادګانو ولیانو دا خلک په دې تن به تن جنګو کې مړه شول جالینوس او هرمزانو دې خلکو تېښته وکړه لاړل نو جالینوس خو څنګه چې وړاندې لاړو نو زهره بن جویه په نامه باندې صحابي هغه پسې وروسته هغه یې هلته ختم کړه نو بس داسې یاد چې کوم یو مشهور خلک پاتې شوي وو په هغې کې یو پکې هغه هرمزان و چې هغه وتښتېد اهواز ته لاړو دا کوم چې د ایران ولایت چې د عراق سره کوم ولایت لګېدلی خوزستان په نامه باندې د اهواز دې منطقې ته ځان ورسولو هلته بس ځان خلک راټول کړل اب انشاءالله بیا نن درس کوي انشاءالله وروسته راشي دوی چې کله وتښتېده نو حضرت سعد بن ابي وقاص چې قادسیه کې فتح وکړه نو اوله فتح خبرې راولېږل همداسې یو سړي په لاس باندې صرف چې حضرت امیر المؤمنین خبر کړي چې داسې فتح وشو او مسلمان ته الله پاک بری ورکړي په دې جنګ کې 3,000 صحابه کرام مجاهدین شهیدان شو او د مقابل جانب نه ډیر زیات وایي چې د هغوی سپاره 1,000 صرف سپاره و هغې کې ویلې څو محدود کسان به خلاص شوي نو ټول لړ پیاده هم ډېر هغه شو نو غالبا د 50-50 شاوخوا کې ځکه هره ورځ به 10,000 د هغوی پکې کم از کم مړه کېدل نو نورې په دې لارو کې مړه شو نو هغې نه وروسته چې کله فتح وشوه د هغې نه وروسته غنیمتونه ټول شو نو خمس جدا کې او د غنیمت په مجاهدینو باندې ټول مساوي هلته ویشل کېدلو بیا حضرت عمر فاروق د هغې نه خبر راولېږلو چې کله د فتح نه خبر شو نو ورته ویلې چې د خمس نه ته کوم کسانو چې ښه کارکردګي کړي ښه په اصطلاح سره ځلیدلي هغې کسانو ته خپل د خمس نه تاسو هغه ورکړئ انعامونه او جایزې ورکړئ تشویق او ترغیب په خاطر 2 میاشتې تېرې شو 2 میاشتې حضرت سعد بن ابي وقاص په داخل دی قادسیه کې او موږ مخکې ویلي وو چې ټولو تاریخونو تقریبا دا خبره نشته کړې دا غلطي کړې ده چې د قادسیه جنګ چې دی په 14 کال د محرم په میاشت کې شوی دی در حال کې د محرم په اوایلو کې حضرت سعد بن وقاص د مدینې نه راووتو بیا راووته بیا په لار کې زرود ته راغی هلته ډېر وخت تېر کړی بیا قادسیه کې ډېر میاشتې تېرې کړې چې تر څو رستم راتله بیا ډېر د منځ کې ورځې ډېرې تېرې شوې نو اوس تقریبا د محققینو تاریخونو هغه لیکلی چې دا د قادسیې اصلي جنګ په 15 هجري کال د شعبان په میاشت کې وشولو اوس په انشاءالله دا نور واقعات هم بیا سړي ته ښکارېږي چې دا په 15 کال شوی دی نو قادسیه کې چې کله هغه وشو د هغې نه وروسته بیا چې 2 میاشتې تېر شو نو امیر المؤمنین هغه ورته راولېږلو چې بس تاسو نور حرکت وکړئ وړاندې لاړ شئ نو بیا هغوی همداسې راغله دا نږدې منطقې چې کوم یو بابل هغه یې ونیوله بیا کوسا هغه ځای چې په کوم ځای کې سیدنا ابراهیم علیه السلام بندي شوی او اور ته اچول شوی هغه او د هغې نه وروسته آباد او آباد مهروسیر دا منطقې ونیو بالاخره په مداین باندې ورننو دا نو 14 کال شروع شو د 14 کال په اوایلو کې د مداین پایتخت په اصطلاح سره د ایران د امپراتورۍ د فارس د امپراتورۍ پایتخت مداین دا مسلمانانو ولو د جمعې ورځ 14 کالو نو حضرت سیدنا سعد بن ابي وقاص ننوتو وایټ هاوس د سپینې ماڼۍ ته نو هلته جمعې ورځ وه بس اول یې 8 رکعته شکرانیه لمونځ وکړي او د هغې نه وروسته بیا هملته یو ځای جوړ کړه ممبر په شان باندې او بیا خطبه وفرمیله اولین خطبه وه چې په دې ځای کې ورکړی شوه د هغې نه وروسته جمعې لمونځ وکړي بیا دا غنیمتونه چې څه ټول ډېر زیات شیان و بیخي او چې څومره کسان په دې جنګ کې شامل چا د یو ستنې د سیم قدر تشیاب لاندې باندې نه کړه ټول یې راوړو او د هغې نه دا څه چې و دا په مجاهدینو تقسیم شو باقي خمس او دا شیان پایتخت ته ولېږل یو خبره موږ مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې کړې وه کېدای شي تاسو مو اورېدلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کولو نو د پسې سراقه بن مالک شاته ورپسې لاړو چې دی ونیسي قریش ته تسلیم کې ځکه هغه سلو خان جایزه پیښه وه نو چې کله ورغی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه داسې ولیدله چې دې ته مجبور شو چې باید تسلیم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو هغه ته ورته ویلې چې زه خو تاسو پسې راغلی خو ما ته اوس حقیقت څرګند شو د الله پاک پیغمبر یې ستا حفاظت
حفاظت او ساتنه کیږي. نو ورته چې ماته یو خط نوشته کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم خط ورته نوشته کې هم یو خبره ورته وکړله، ورته ویل چې هغه به څه حالي ستا چې کله د ایران د امپراتور د لاس او دا سامان تا ته په لاس ترشي. په دې سامانونو کې همغه شی چې کوم یو به یزګور د امپراتورانو استعمالو دا راغله مدینې منورې ته. نو حضرت عمر ته خدا واقعیا یاد و دا حدیث. نو هغه دستي هغه وروغتو سراقه بن مالک وروغتو هغه شی ټول ورواغوسته خوله یو په اصطلاح سره درشي مرشي لباس او د خلکو په مخ کې ورګرځول راګرځول. نو الحمدلله ویل چې د ایران د فارس د غټ د عجم د غټ امپراتور هغه د موږ د بدوي او د اطرافي سړي په غاړه باندې دی. بیا د غنیمتونو سره راغلي و د خلکو په منځ کې تقسیم کړل. د دې نه وروسته تر اوسه د صحابه کرام او مجاهدین ټول خو مداین ته راغلي وو، خو ماشومان زنانه او د هغه ټول په هغه کې پرېښي وو په قادسیه کې. نو بیا هغه پسې ولګول، هغه د قادسیې نه راوغوښتو. د قادسیې او د مداین ترمنځ تقریبا 90 کیلومتره یا 100 کیلومتره داسې فاصله وغیره راوغوښته. نو مداین کې خو څه ډېرو پایتختونو کورونه ټول خالي شوي وو، خلک تښتېدلي وو، ډېر محدود خلک چې هغه غریب خلک هغه پاتې وو. دا کوم چې چارواکي مارواکي دا غلم لو دا ټول تښتېدلي وو، بس دا کورونه خالی وو. نو سعد بن ابي وقاص کورونه په صحابه کرامو چې ماشومان او زنانه ورسره په هغوی تقسیم کړه، خپل هم یو کور ونیول، هغې کې شروع وکړه. بیا د هغې نه وروسته د دې ځای غنیمتونه چې کله راټول شو دی هم هلته ولګېد. نو حضرت دلته د دې نه وروسته چې کله د مداین فوج وتښتېد او قادسیې نه ټول لاړل، جولا ورته ویل کېږي، تقریبا داسې 3 ورځې مسافه مخ ایران باندې، خو مخ لږ مخ په شمال باندې داسې ځای کې یو جولا په نامه یاد ډېر غټ عسکري چوڼی وه هغه. نو دلته ډېر زیات عسکر چې دا څه را تښتېدلي وو د مداین نه، اصحابات نه، قادسیې نه، ټول دلته راجمع شو. ځینې تاریخونه لیکلي چې د 1 لک نه زیات کسان په دې ځای کې راجمع شوي وو او یو غټه چوڼۍ کلا وه. د دې کلا ته دستي شاوخوا خندق وکنلی او بیا د خندق نه بیرون چې کوم یو بهر طرف ته هغې ځای کې داسې د اوسپنې نه بیا جوړول 3 شاخه به وو، داسې به وو، یو به د شاخ وو. نو دا به داسې ټولو ځایونو کې وشندل د میخونو غوندې درې لکه مثلث غوندې درې هغه به یې جوړ کړي وو. دا به چې کله هغه چې اس به راغی نو اس کې دا 3 کې 2 به لاندې وو، یو به جګ ولاړ وو، نو یو به خامخا پې وربارېدو په اوښ باندې. دا داسې وو لکه اوس وختونو کې دا پرسونل ماینونه دي چې دي، نو هېڅ څه هم پرې نشتېرېده. نو دا شی به چې کوم ځای کې هغې ځای کې اوښ او اس بیخي نه شو تللی، ځکه هغه به دستي تېره وو په میخونه منتله. دې ته بیا ګوګرد معمولا ویلې، دا به دوی خلکو شندل. او بل ځینې ځایونو کې بیا داسې شاخداره لرګي جوړ کړي وو، تېره دا بیا ودرولي ځای په ځای باندې چې څوک بیا ورنشي. نو د اول کلا وه، د کلا غټ دیوالونه وو، بیا خندق و، د خندق اخوا ته دا شیان دا د اوسپنې دا 3 کونجه میخونه چې کوم یو دی جوړ کړي وو 3 طرفه، نو دی ټول شاوخوا ته شیندلي وو. نو په دې وخت کې چې کله حضرت سعد بن وقاص خبر شو چې په جولا کې خلک هغه شوي، دلته یو خبره پاتې شوه چې یزګور یا امپراتور چې کله دې ځنه مجاهدین په دې سیند اوښتل، دی نه مخکې بس شپه په شپه ځان وایستل. او حلوان د جولا نه لږ لاندې د تهران په طرف په دې طرف کې، نو دلته ورسېدو هغې ځای ته، ځکه کافي لرې و خطر نه بندو لار کې ډېرې منطقې وې، جولا او همدان و دا منطقې وې. نو دې ځای ته چې هلته ځای په ځای شو د هغې ځای نه بس دلته بیا قمانده ورکوله. نو سعد بن وقاص امیر المؤمنین ته خبر ولېږه، عمر فاروق رنتو ته چې داسې خبره د هغه ویله چې بس ته داسې وکړه 12,000 کسان مجاهدین برابر کا، او هاشم بن عتبه چې د وراره و هغه د شام نه چې راغلی و هغه سړی ورته تعین کا، او د مخکخ لښکر مقدمه الجيش لښکر قومنداني قعقاع بن عمرو التمیمي ته ورکړه، سخت کماندو هغه والا. نو دی ورکه او بس ورشه جولا ته، جولا محاصره کوي او جنګونه شروع کوي ورباندې چې دا شی ختم شي. نو په دې وخت کې بس پوځ حرکت وکړ. 4مه ورځ باندې دوی ورسېد هلته کې جولا ته ورسېد، بس هغه منطقه محاصره کړه. خو چې ګوري یو خو کلا ده، بل خندق دی، خندق مې د اوبو نه ډک کړی او دې خوا ته دا ګوګرد دا کوم یو چې میخونه و دی او شاوخوا لرګي داسې زګه اچولي چې آسونه او هغه پکې تېر نه شي. نو بس مجاهدینو به دوی به څه کول، دوی به کوم ځایونه چې خالی پرېښو په هغه ځای کې به دوی کله راوتل. نو بس په همغه به کله به راوتل، جنګونه کړ. تاریخونه هغه لیکلي چې 80 جنګونه دي چې په کلا باندې او د کلا نه بیرون 80 جنګونه وشو. غالبا تاریخونه کې 6 میاشتې تقریبا د جنګ دوام وکړي.
نو 14 کال د پیل چې کله هغه فتح شو مداین د هغې نه وروسته دا جنګونه رول 6 میاشتې محاصره وایي چې 80 جنګونه غټ او واړه د دوی په منځ کې وشول. بالاخره وخت داسې شو چې مسلمانان په تنګ 6 میاشتې محاصره خو ډېر زیات زور غواړي نو وخت نو اخر یو چل وکړي چل دا وکړي چې جنگ وکړي او سبا ته داسې پروګرام جوړ کړي چې بس کوچ وکړي. صرف قعقاع بن عمرو التمیمي چې د پاتې شو لږ پوځ سره نو ټول لاړ شاته چې کله شاته لاړ هغوی چې کله وکتل د دیوالونو برجونه هغوی کتل چې ولا خلک لاړه لکه چې خستړي شوي دي بس سبا یو دم دروازې خلاصې کړې او هغوی داسې یو قسم پلونه جوړ کړي چې داسې به جګېده ولاړ به وي دروازې کلا سره خو چې کله به جنګ کو یو دم به راوغورځول نو بس په دې نهر به پل جوړ شو یو دم او داسې یو منډه کې سیرو وته او بس به ور منډه بیا کړې بس لکه موټر غوندې یو غرض باندې بس بیا حمله وکړه. نو دې ځلې خو قعقاع بن عمرو التمیمي چل هغه کړی او مخکې نه پروګرام جوړ کړو هغوی شاته لاړه د هماغه ځای کې چې کوم ځای کې دوی راوځي هغه لاره خو به صفا وه چې په کوم ځای کې دوی راوتل نو دې ځای کې ورته به ځان هغه کې چې خلک ټول پوه کړي چې ګوره کله هم دوی راووته تاسو شاته ځئ راځئ خیر رامنځته کړي چې رامنځته کړو دی صرف همدې وظیفه یې وه چې دی کله هغوی ښه منځته شي نو دی یو دم شاته پرې راتاو شي لارې پرې بندي بس همداسې وشوه. قعقاع بن عمرو التمیمي چې کله دوی راغله نو دوی شاته تله چې ښه دي د هغه نه را لرې کړې خندق نه او د ګوګردو ښه شاته یې راوسته په دې ځای کې یو دم پرې راتاو شو هغه کوم ځایونه چې دوی ته صفا او هغه ځایونه ونیول او خندق یې ونیو د خندق نه اخوا هم تېر شو دا ټوله منطقه کې ځان هغه کړ او اخوا چې کوم هغه لاړ و هغوی هم یو د مسلمانان پرې راتاو شو بس سخترین جنګ وشو سخترین جنګ دا دلته چې دلته هغوی نو چې لاره بنده ولید همداسې په دې خپلو هغه باندې په دې میخونو په دې شیانو باندې ورغله هلته په نهر پلونه خو حضرت قعقاع بن عمرو التمیمي مخکې نه نیولي وو ټول نو څه نار کې وغورځېده او څه په دې میخونه هغه شو ډېر خراب شو بس په دې چل باندې کله جولا فتح شوله. نو دا په 14 هجري کال په تقریبا نیمایي نه بعد دا فتح شو. دا نو تقریبا دې منطقه کې غټترین جنگ د قادسیې نه وروسته دا جنګ ځینې تاریخونه لیکلي چې کم از کم 80 جنګونه په دې کې وشو او په دې 80 جنګونو کې د ایران 100,000 کسان مړه شول یعنې 80 جنګونه 6 میاشتې خو دا جنګونه کېږي خامخا چې لږ پکې مړه شوي ډېر شی برابرېږي. دلته دې نه وروسته هغه چې کوم یو مونږ ویل چې یزګور امپراتور چې کوم یو هغه په حلوان کې حلوان د دې جولا سره نږدې و چې کله حلوان د جولا د شکست او د ماتې نه امپراتور خبر شو بس د هغې ځای نه وتښتېدو بس لاړو ریته اوس تهران چې کوم ځای کې دی همدې شاوخوا کې یو وخت کې ډېر غټ ښار و منطقه وه ری په نامه ډېر مشهور ځای و اوس تهران هم ډېر ښکلی ښایسته ځای دی چې وایي ګورې سړي خوښېږي ډېر زه کې ګرځېدلی یم ښه تفصیلي یو میاشت مې پکې تېره کړې ده او هغه ښه ښکلی ډېر ښایسته ځای دی خصوصا اوړی ژمی لکه یخني پکې ډېرې یې خو پسرلی او اوړی او ژمی زه چې لاړم مني کې میزان کې لاړم نو ډېر ښکلی ښې میوه ډېر ښې ښکلي میوجات لري ډېر غټ داسې باغونه لري چې داسې پکې ځې زړی پکې ستړی کې باغونه لري. نو دلته یزګور راغی ری ته په ری کې واړول چې ری کې واړول بس دلته دی ځان ته مرکز جوړ کړ. نو مجاهدین راغله قعقاع بن عمرو التمیمي چې کله جولا فتح کړه د هغې ځای نه حلوان کې خو یزګور اوسېدلو بس دی پسې راخلاص هغې وخت کې هغه یزګور فیس پکې کړی وی ری ته لاړو نو دلته خسرو شنوم په نامه باندې یو بل قمندان پرېښی هغه د قعقاع بن عمرو سره جنګ وکړ خو د هغه سره خو جنګېدل د غره سره سر ټکولو مسیس ته هغه هم وتښتېد هغه هم لاړو بس حلوان یې ونیو د حلوان او جولا او مداین دا منطقې چې ټولې فتح شوې نو په دې جولا کې 3 میلیارد دیناره 3 میلیارد یعنې 3,000 میلیونه دیناره غنیمت ونیول شول دومره بیخي ډېر شی و یو دینار 10 درهمه کېږي نو په هغې وخت کې خو یو دینار ډېر غټ شی و د سرو زرو سکې وې دومره سامان یې دومره غنیمتونه ونیول شول. دا غنیمتونه سره د فتح سعد بن ابي وقاص هغه ته ولېږل مدینې منورې ته حضرت عمر ته ورته وویل چې که ستا اجازه یې موږ نوره پیش قدمي وکړو لاړ شو مخکې دا منطقې به ونسو د هغې ځای نه اوس پسې احوال راغی فرمان راغی چې بس دی نور مجاهدینو غریبانانو دا څو کاله کېږي سر په سر ډېر سخت تکلیفونه زخمونه او دا شیان لیدلي نور بس کړئ همدا ځای اخري د حلوان بس دی په همدې ځای باندې صبر وکړئ وړاندې نور مه ځئ.
بس دا دلته پاتې شو. دا یې تر دې ځایه و. دې نه وروسته بیا موږ یو خبره لږ مخکې وکړه چې د قادسیې نه د هرمزان په نامه باندې یو سړی غټ قمندان و، تقریبا معاون دی د جنرالانو، دی وتښتېد ولاړ اهواز ته. دا خوزستان ایالت چې کوم یو دی د عراق سره د عراق سرحد چې کوم سرحدي ولایت دی هغه خوزستان نومېږي، اهواز مرکز دی. نو دی هغې وخت خوزستان مرکز و، اهواز یې نوم. اوس خوزستان ولایت دی او اهواز مرکز دی. دا خبره د هغې ولایت. نو دلته راغی، دلته خلک په ځان باندې را ټول کړه او نږدې څه منطقې چې ورسره وې خواته هغه هم ځان سره ټولې، ځکه ځان ته مستقله بس باچي شروع کړه. عزتګر خو ژوندی و، هغه خبرې کې هغه ری او د دې ځای ښایسته فاصله وه ډېره، ځکه د تهران او د اهواز ترمنځ ښایسته ډېره فاصله ده. نو دلته عزتګر دلته اوسېدلو، خو دی خپل هلته مستقل قومنداني مستقله باچي شروع کړه. تقریبا 2-3 ولایتونه د منطقې ولسوالۍ دی ونیولې، ځان ته خو کیسه برابره کړه. نو همالته اوسېدلو، بس قلاګانې او دې کې د خلک بیا پوجونه او روزانه بیا هغه کول. په دې وخت کې تقریبا 18 کال هجري، د هغې نه مخکې نه بلکې دغه وخت کې شولو. نو دلته به روزانه لانجې کولې د شاوخوا منطقو سره. نو حضرت سعد بن ابي وقاص حضرت عمر فاروق ته وګورئ چې داسې هرمزان نه تښتېدلی دی او په هغه کې اړولي دی په اهواز کې، او داسې لانجې روزانه جوړوي. نو دا چې بس ورولېږئ پوجونه. نو هغه کسان پسې ولېږل، 2-3 لښکرې د غټ غټ لښکرې نه برابر ورولېږل چې بس سړی پیدا کړي. هلته چې ورغله بس جنګ سره وشو هرمزان د هغه په منځ کې. سړي تېښته وکړه وتښتېدو، لاړو غر ته وختو. بیا یو څه وخت چې تېر شو، دلته مسلمانان هغوی معموله چې جنګ وشو بیا بیرته، نو دویم ځل بیا راغی، بیا یې شروع وکړه. بیا چې شروع وکړه دا پیره پسې راغله، دا پیره یې ونیولو. چې کله ونیولو یعنې داسې محاصره کې چې کلا کې کومه کلا کې چې ننوتې او پوجي عسکري کلا کې، نو هغه منطقه ټوله ونیول. دا محاصره چې پوه شو چې اوس خو دا چې دا پیره ونیول وژني به، ځکه چې هلته په قادسیه کې دلته ټول شیان ورته معلوم نو ایسته د ابو موسی اشعري رضی الله د دې جنګونو مشري کوله. هغه ته جواب راولګ چې زه تسلیمېږم، خو ما تسلیمې کې یو شرط دا دی چې ما به هغه ته رسوي امیر المؤمنین ته، خلیفه ته، هغه سره زه خپله ملاقات کوم، هلته فیصله کېږي څه کېږي، هغه ما سره څه کوي. موسی اشعري ورته وایي چې صحیح ده. بس تسلیم شو. چې کله تسلیم شو نو هرمزان یې ونیولو، د سره مجاهدین کړه او بس د مدینې منورې ته ولېږلو. چې تاریخونو لیکلي سیرت ویلي چې کله د مدینې منورې ته ورسېدلو نو تاج په سر کې او جامې، هماغه جامې چې ادب اغوستلې هغه په غاړه کړې او لاړلو. چې کله مدینې ته ننوتلو نو په دې وخت کې مدینه منورې نه کوم ځای کې حضرت عمر فاروق کوم ځای کې څادر ایښی دی، سر یې پې لګولې او ویده دی. چې ورغلو خلکو نه یې پوښتنه چېرته ده؟ چا ورته وویل چې هغلته د ونې لاندې امیر المؤمنین پروت دی. دی هم راغی، د خپل هرمزان ښه پاچي تاج او هغه هر څه په سر کې ډېر زم کش و پش کې راغی. چې ورغلو خلکو د هغه لاندې ونې لاندې چې کوم سړی پروت دی. هرمزان چېرته دا خبره منله چې د ټولو مسلمانانو د 2 امپراتورۍ چپه کوونکی سړی د په ځمکه باندې به څادر ایښی او پروت دی هلته. چې ورغی حضرت عمر همداسې له څادر ایښی او ویده و. په دې وخت کې د هغه تعجب چې وکړي چې دا څومره غټ سړی چې دا ټوله دنیا ترې ډارېږي او دلته په سپرو خاورو باندې باسې پروت. په دې هغه باندې چې کله خبرې سره وشي، حضرت عمر فاروق د سترګې راغه کړې نو چې ولیدلو چې سړی خو نه پېژندلو چې دا څوک دی، خو چې ویل خلکو ورته معرفي کړي چې دا هرمزان دی. نو حضرت عمر ډېر په غوسه شو ورته چې دا جامې ته دې ګوره، دا لباس ته دې ګوره چې تاسو نو داسې کش و بس ځان نه جوړ کړی دی. بیا د هغې نه وروسته څه خبرې سره وشوې، خو بیا د هغې نه راغله کوم ځای کې به چې دوی کېناسته مسجد نبوي شاوخوا کې، دلته سره راغلو خبرې شروع کړې. ورته ویل چې ور ظالمه د خدای قادسیه کې دې داسې وکړې، بیا هلته لاړ 1 ځل 2 ځلې جنګونه دې وکړه او کله به یو لانجه جوړول کله بل، ولې داسې کار کوي؟ بیا هغه ورته ویل چې بس خیره دلایل به دم ویل چې موږ وطن دی او دا دی او هغه دی، په دې خاطر باندې دا کارونه کول. په هر صورت باندې ده ویل چې ښه څه وایې اوس هرمزان ته ورته وایي ته څه وایې؟ زه خو ما خو غلطي کړې ده، غلطي رانه شوې، خو زه ویرېږم په دې باندې چې تاسو ما ور نه وژنئ. او چې نه ته خبره وکړه، دلایل دي ووایه، خپل هغه نشته راغ دې نه وژنو. په دې وخت کې د اوبه وغوښتې چې ما ته لږ اوبه راکړئ. چې اوبه یې وغوښتې نو بیا دا ګیلاس یې داسې نیولی دی، بیا زه په دې ویرېږم چې د اوبو څښلو نه مخکې تا موږ مړ کړو، ما مړ نه کوي. حضرت عمر ورته وایي تر څو د اوبه نه یې څښلې تا څوک نه مړ کوي. بس همداسې ګیلاس کې یې اخوی چې بس دا اوبه نه څښم.
بس د تر څو چې وبه نه هېڅکلې تاسو ما وژلی نه شو او دا بزنس کوم داسې وایي حضرت عمر ورته وایي ظالمه د خدای داسې چلونه مه کوه که نه. هغه ورته چې بس دا تاسو را سره تعهد کړی چې تر څو وبه نه هېڅکلې تا به نه وژل کېږي. خو خیر بیا وروسته څه خبرې چې وشوې حضرت عمر فاروق د اسلام دعوت ورکړي او ډېر ښه سلوي او سلوک ورسره وکړي. ګوره اسلام د امن دین دی، د خیر دین دی، د دنیا او د آخرت خیر پکې دی. د هغه چا د هغه ذات عبادت پکې کېږي چې د ټولو کائناتو خالق او مالک او رازق او مدبر او ژوند او مرګ هر څه د هغه په لاس کې دي، ټول شیان اختیارات دي، ټول کائنات. نو تاسو خو د کله د اور عبادت کوئ ته بل شي د ذات سره شخندم شروع کړی، بس ورو ورو به د خبر باندې د قانع شو، نو ایمان یې راوړل. چې کله ایمان راوړو بیا نو حضرت عمر به د فارس سیرت کتابونه لیکلي چې د فارس د جنګونو د مسایلو په اړه کې به بیا د سره مشوره کوله، ځکه د منطقې باندې بلد و ټول منطقو کې. نو بیا پات شامل ته و بیا وروسته انشاءالله به راشي بیا دغه کې درس کې چې بیا د حضرت عمر د شهادت په مسله کې بیا به د باندې شک و چې ابو لؤلؤ او د سره په متفق خدای پوهېږي ترڅونه به صحیح وه، خو د باندې شک و. نو بیا شک په بنا باندې بیا د حضرت عمر فاروق یو زوی عبید الله هغه به دا مړ کړی به یې ووژلو، ځکه هغه اسبې راځي هغه خبره بیا اغېزه کې به انشاءالله بیا سپینا بیا وکړو چې څه دلایلو باندې هغه دا کار وکړي او دا سړی یې ووژلو. نو همدلته بیا پاتې شو. نو دا حوازو دا منطقې سره باقاعده هغه شوې. په نور دا جنګونه همدغه یو د احواز د منطقې مسلمانانو ونیولې، بیا هم جنګ غلی و، ځکه حضرت عمر ورته ویلې چې جنګونه مه کوئ، کوشش وکړئ چې دلته امني. خو د رمضان باندې ځکه جنګ وی چې رمضان به ورانیا کوو، شاوخوا منطقې د خپل پاچې د پراختیا دپاره کار کول. نو هغه په هغه کې نه څه والا ورته وایي یزګرد، هغه په ری کې و، ممرې کې زندګي کوله. تاریخونه او سیرت هغه لیکلي دي چې ری کې چې کوم والی و گورنر یا په اصطلاح سره و، هغه داسې پوه شو چې د یزګرد دلته یي، د امپراتور دلته یي، نو ما بیا څه حیثیت دی؟ چې پاچا په کوم ځای ولایت کې نه د والي حیثیت شي، او دلته کوم ځای کې چې پایتخت یا پایتخت هم یو ولایت دی، خو هلته د والي حیثیت به هېڅ شی هم نه، ځکه هلته رئیس جمهوري، صدر اعظم یي، وزیران یي، کابینه یي، معاونین یي، معینان یي او لوی نخره روانه یي. هغه کې د والي حیثیت داسې لکه یو چپړاسي غوندې دا خبره په هغه کې. نو دا والي فکر وکړي چې دا ظالم که دلته پروت وي، خو ما حیثیت خو هېڅ شی هم نه دی. او سبا که لږ څه خبره شوه بس هغه شو، ویلې چې د ده وضع لږ هغه شوله، ورسره د یزګر سره لږ داسې ورو ورو تغییر یې خوړلو چې دا څه مصیبت دلته راغی، زه په غم ککړ کړی. نو یزګر پرې پوه شو. یزګر چې کله په پوه شو چې دا سړی ولا داسې نه چې کوم ضرر راته اوسېږي، بیا هغې ځین لاړ اصفهان ته. اصفهان مشهور د افغانستان پایتخت تیر شوی دی، کنه وخت کې د هوتکیانو په وخت شاه اشرف او شاه محمود په وخت د افغانستان پایتخت اصفهان. نو دلته راغی، دلته یې څه لږې ورځې تېرې کړې، لږې ورځې تېرې کړې، خوښ یې نه شو، دې ځل لاړو کرمان ته. کرمان بیخي د بلوچستان نه چې سړی ایران ته ځي زاهدان ته، زه لاړ یم په دې لاره باندې. نو زاهدان د تفتان کوټه، د کوټې نه وځي سړی تفتان سرحد، د تفتان نه چې سړی ایران ته واوړي بیا نو زاهدان ته، زاهدان نه چې بیا سړی ځي په دې ډېره لویه دښته، تقریبا شپږ ساعته مزل په دې دښته کې دی. بیا هلته یو ښار راځي بم د خرما او ډېر لوی باغونه پکې دي، جس طرح کې د هغې نه چې راتېر شي بیا کرمان نه ځي. مونږ کرمان غالبا د غرمې ډوډۍ مونږ کرمان کې خوړه. بیا د هغې ځای نه همداسې چې راځي اصفهان او دا لرې دي سره شیراز او دا منطقې سره هغه. نو دلته راغی کرمان ته. کرمان کې یو څه وخت تېر کړی، پاچا او امپراتور هلته یې طبیعت ونه لګېدو چې طبیعت ونه بېرته راغی هغه ته اصفهان ته. نو بس اصفهان کې دلته اوسېدلو، د اصفهان په اصطلاح سره مرکز کې. په دې وخت کې څه وخت تېر شو، تقریبا 21 کال راغی، 21 د هجري کال راغی. دا منځ کې داسې خاص جنګونه بیا ونه شو، ځکه حضرت عمر هغه منې کړي وو چې تاسو څه وخت هغه مه کوئ، څوک چې در سره لاس وانه چې تاسو سره لاس مه اچوئ. نو دې دلته وژدلو. وروسته داسې یو وخت راغی چې په دې منطقو کې چې لږ د هغه طبیعت خراب شو، د یزګرد چې دا به تر څو پورې دا پایتخت هم لاړو، باچي هم لاړو، هر څه لاړه. نو د خپلو والیانو ته چې د تر کنټرول لاندې و، ځکه دا لاندې منطقې د کرمان نه لاندې اصفهان هم، خو هغوی خو صرف په اهواز کې اهواز منطقې نیولې وې. د اهواز نه دې خواته خو دا ټول ایران چې دا اوس دی، دا د افغانستان چې ډېرې برخې دلته شمال کې دا کوم منطقې تر آذربایجان دا ټولې د هغه په لاس کې وې، د ایران د امپراتورۍ برخې وې. نو دې والیانو ته خبرې ولېږلې، خبرې ولېږلو چې تاسو څه به راوهلي پوځونه راولېږئ. نو بس د آذربایجان د طرف نه پوځ راغی، د خراسان د طرف نه، بلوچستان د سیستان چې ورته ویل کېږي، دا داسې وړاندې منطقونه د ټول نه پوځونه راجمع شو. نو وایي چې 1.5 لک تقریبا پوځ هغه برابر کې یزګرد. او په نهاوند یو منطقه وه،
دا نو د تهران نه چې مخ په عراق باندې ځي نو اول هغه راځي همدان نه چې تېر شوی نهاوند یو دشته وای خار مار نه صرف یو چونې پکې وه دلته یو نیم لک پوج برابر کې او مردان شاه په نامه باندې قومندان ورته تعین کې او هلته کله چې استاد بن ابي وقاص خبر شو چې مردان شاه داسې هغه کړی دی منطقه کې نو هلته خبر ورکړي چې کله دې خبر نو مخې دلته موسی حاج شری هغه استاد بن وقاص نو دې خبر چې کله خبر شو امیر المؤمنین ته خبر ورکړي چې داسې په نهاوند کې هغوی ډېر غټ هغه جوړ کړی دی په دې وخت کې نو بیا به انشاءالله وروسته درس کې راشي کوفه او بصره نوي ښارونه او نوي چونې جوړ شوي چې دلته به مجاهدین اوسېدل پکې غټ دوه مرکزونه یو په کوفه کې و هلته مجاهدین اوسېدل او یو په بصره کې و بصره بالکل د خلیج فارس په دې خوله کې دلته دې ځای کې اوس هم شته بصره او کوفه دواړه په دې ځایونو کې غټ مرکزونه د مجاهدینو شو بیا دا مرکزونه په ښارونو بدل شو خلک راغلو کورونه پکې جوړ په 19 هجري کال باندې کوفه هم آباده شو بصره کې ډېر زیات کورونه نقشه او سړکونه او کوڅې دې پرې کړې یو ښار شو چونې پاتې شو او ښار شو نو چونې هم مجاهدین اوسېدل نو دلته ابو موسی اشعري په کوفه کې و او دا دوه منطقونه غلغلو نو کله چې حضرت عمر خبر شو چې نهاوند کې هغوی یو نیم لک پوځ راټول کړی او مردان شاه ورته قومندان دی نو خپل یې قصد وکړي چې بس دې جنګ ته ځم لکه څنګه چې قادسیې ته هغه کړی او دلته هغه وکړي چې زه خپله جنګ ته نو حضرت عبدالرحمن بن عوف او حضرت عثمان او حضرت علي کرم الله دې مخالفت وکړي چې ستا ضرورت نشته تک نو هلته قومندانان شته بل څوک مقرر کړه دې طرح نو تا ته څه ضرورت دی چې اوس خدا نخسته شکست د عرشه پکې راځي په جنګ کې نو هغه به نعمان بن مقرن یو مشهور صحابي و دی ورته تعین کې او د معاون حضرت حذیفه بن یمان صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې د حضرت عمر سره په هغه سفر کې هلته په دسترخوان چې ناست و هغه سړی و صحابي و هغه دته به رسول الله صلی الله علیه وسلم سر ویلی د منافقین نمونه ټول دته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چاته ونه وایي او تر اخره ونه ښودل تر اخره همداسې پاتې شو پټې د سره نو دی صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه یادېږي نو دی ورسره د معاون په حیث نعمان مقرن سره جوړ کړه مجاهدینو د کوفې او د بصرې د ټولو منطقو نه راوغوښته 10,000 کسان برابر شو ټول مجاهدینو تعداد 10,000 شو ورته چې بس نهاوند ته ورشئ نو دویم نهاوند ته ورغله هغوی خو تیار یو نیم لک پوځ راغلی و بس یو هلته غټه چونۍ وه چې کلا او یو بیرون میدان نو بس هغوی میدان ته وروته دوی میدان ته وروته بس چې کله به جنګ وکړي بیرته به په کلا نه ننوته بیا به هغه کړه څو ورځې جنګونه سره وشو خو د جنګونو کې چاره نور نه وه چې چاره نور نه وه نو مجاهدینو په خپل منځونو کې سره مشوره وکړه چې آخر څه په کار دی دا خو بیرون نه وځي جنګ وکړي بیا په کلا نه وځي دروازې بندې کړي او په کلا باندې موږ زور نه رسېږي آخر طلحه بن خویلد اسدي د پیغمبر یې دعوه چې کړې وه چې هغه په بزاخه کې جنګ وشو خالد بن ولید پسې واخیستو شام ته وتښتېد هغه سړی و نو هغه هم په دې اوس خو ایمان نه وړی و په دې جنګونو کې د قادسیه کې د تورې وکړه داسې کارونه یې وکړه چې بیخي ناشنا غوندې هغه هم دلته و په دې خلکو کې سردار و د خپل هغه د قوم نو هغه ویلې چې ما نظر خو داسې دی چې داسې به وکړو چې لږ پوځ به پاتې شي د قعقاع بن عمرو تمیمي په هغه باندې او دا باقي د ټول لاړ شي بس حرکت دې وکړي داسې ښه دونه اندازه لاړ شي چې سترګو نه پناه شي سترګو نه پناه شي هلته د ځای په ځای شي او دا قعقاع بن عمرو تمیمي د دلته جنګ شروع کړي جنګ شروع کړي بس خلک به فکر وکړي چې هغه به شي همداسې وشو سبا ته چې کله شو سهار چې وشو بس وخغه نه وسونه خلک بار کړه او ایسته روان شو لاړ چې کله لاړ دوی خلکو فکر وکړي چې ولا خلک وتښتېدل لږ پوځ و هغوی یو دم دروازې خلاصې کړې بس راووته پسې دلته قعقاع بن عمرو تمیمي خو مخکې پروګرام جوړ کړی او شاته تلو دومره اندازې ته لاړ چې ښه کافي لاړه بس یو دم چې کوم په اصطلاح سره تیار هلته ناست و هغوی یو دم پرې راخلاص شو بس محاصره یې کړه همدلته تقریبا کړه بیا د هغې نه وروسته کلا ته ورغله او کلا یې لږ ځان نه وروسته هغه هم فتح شو نو خپله په نهاوند کې دا نو تقریبا د ایران د امپراتورۍ د ختمېدو اخري جنګ انداز شو د کې دې وروسته بیا داسې قابل ملاحظه جنګ ونه شو ځکه هلته قادسیه کې دوی ملا ماته شوه بیا دویم ځل یې په مداین پایتخت د لاس ورکړې بیا په جولا کې تقریبا ډېر تلفات یې ولید ډېر زیات شیان یې وکړه او د دریم غټ جنګ و چې دا نو تقریبا اخري خبره وه چې کله خلک چې وته همدان د ایران او د نهاوند په منځ کې د تهران او د هغه په منځ کې دلته د عسکر او د خلک وتښتېده چې کله دلته وتښتېده نو هلته چې امپراتور خبر شو چې خلک خو یې د دې خوا نه پسې رااخیستې او بس هغې ځای نه رامنډه کړه لاړو هغه ته مروه اوس په ترکمنستان کې ده
نشاپور ورته ویل کېږي. نشاپور او د مرو دا منطقې دا نو تقریبا د افغانستان او د ترکمنستان په سرحد علاقو کې دلته مرو په دې دلته راغی په دې ځای کې. هلته یو څه وخت تېر کې خو طبیعت ونه لګېدل. هلته یو 2 سردارانو په خپل منځونو کې سره لانجه وه. هغې ځنه مرورود ورته ویل کېږي. دا نو تقریبا د بادغیس چې کوم یو دی د بادغیس په دې منطقو کې د مرغاب د سیند غاړې ته د شاوخوا کې دلته ځان راورسول. دلته دلته ځان ته مرکز جوړ کړ. همدلته یو دانه غم جوړ کړی د اتشکده یا اورتون چې په پښتو کې ورته وایي دا جوړ کړی. همدې ځای کې بېغمه پروت و چې اوس نو دې ځای نه هغه نه کې همدغه ځای مرکز وګرځېدلو بس دلته پروت. بیا دا 21 کال دا هغه چې کوم یو شوي دي دا 21 او د هغه د همدان فتح چې دا په 22 هجري کال باندې وشوه. بیا د دې نه وروسته چې کله دا حالت وشو نو هلته په منطقو کې مشکلات پیدا کېدل. نو صحابه کرام هغه ته حضرت عمر خبر ورکړي چې دلته خو روزانه دا خلک ورانیت هغه کوي. ښه خبره دا ده چې د ایران د امپراتورۍ مربوطات چې کوم یو دي دا ټول ونیولی شي. نو دې نه وروسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امر ورکړي چې بس تاسو اجازه ده بس مخکې لاړ شئ او چې څونه منطقې دوی د امپراتورۍ پر مور دا ټولې ونیسئ. نو دې نه وروسته لښکرکشي شروع شو عامه. دې ته عام فتح الفتوح دا نهاوند جنګ ته ویل کېږي. دې نه وروسته بس بیا لښکرې شروع شوې. دوی لاړل اذربایجان. دا اوس اذربایجان مملکت چې اذربایجان یو خو مملکت دی یو ولایت دی په ایران کې دا ټول اذربایجان په دا یې ونیولو. ځینې تاریخونه لیکي ارمنستان چې کوم ارمینیا په نامه دی دا یې ونیولو. د خزر کسپین چې موږ تاسو ورته ایرانیانو ته خزر وایي دریای خزر اصل سپین نوم دی. دا منطقې شاوخوا ام تر د قویقاب تر بیخ د منطقو پورې ځانونه ورسول. دا منطقې ټولې ونیولې. داسې لښکرې را روانې شوې دغه ته راغلې د خراسان. ایران کې یو ولایت خراسان دی. دا خراسان چې کوم یو دی دا د برنۍ منطقې چې کوم یو د ترکمنستان سره په سرحد کې دي دا نشاپور دا منطقې د خراسان پورې مربوط دي. دې نه لاندې د مشهد چې مرکز دی دې ته ویل کېږي سیستان ولایت سیستان. دا بیا تر زاهدان او پورته منطقې تر مشهد دربرې دا ټول سیستان پورې. سیستان لاندې چې کوم یو دی تر خلیج فارس پورې او تر بحر هند پورې دا بلوچستان دی. دا یو بلوچستان پاکستان کې دی یو بلوچستان په ایران کې دی. هغوی یو ولایت دی او دلته ولایت دی هلته ولایت دی. خپل بلوچستان ډېر لوی دی اخوا هم دی دې خوا هم دی. دا خپله زاهدان دی بلوچستان دی د بلوچستان مرکز دی. نو دې طرف ته دا جدا ولایتونه نو دلته یې ګروپونه جوړ کړه. احنف بن قیس په نامه باندې احنف بن قیس کلک مجاهد تیر شوی د خراسان او د دې منطقو پورې مربوط کې. نو هغه د هغې ځای نه چې حرکت راوکړي نو د نږدې منطقې مشهد او هغې وخت مشهد نه مشهد وروسته جوړ شوی دی. دا هرات یې ونیوله. زموږ هرات چې کوم هرات ولایت دی ونیوله او د همدې نه همداسې لاړلو مروت او مرورود د منطقې چې کوم ځای کې یزګرد اوسېدلو پسې ورغی. چې کله خبر شو چې دلته راغلي بس تېښته یې وکړله. تېښته چې لاړو بلخ ته. بلخ ولایت چې اوس کوم یو دی نو دې لاړو مرو او مرورود دا منطقې ونیولې. همداسې پسې روان شو مخ په دا بادغیس دی. بادغیس پسې فاریاب دی. د فاریاب پسې جوزجان دی. جوزجان پسې بیا بلخ دی. دلته چې راورسېدو په دې وخت کې دوی سره د مجاهدینو تعداد کم و او د هغه سره ښایسته ډېر پوځ و منطقې. نو بس حضرت عمر فاروق د خبر راولېږلو چې ما سره خو تر دې ځایه خو زه راغلم بلخ ته نږدې خو کسان کم دي. بس د هغه دستي دي د منطقې نه ورته خلک پسې ورولېږل. مو نور مجاهدینو کومک چې کله کومک راورسېدو بس لاړو بلخ ته. بلخ ته چې کله ورسېدلو نو بلخ کې د هغه سره مخه کافي پوځ و خو هغه دونه جنګ ونه شو کړی. چې کله دی ورورسېده بس هغه بیا تېښته وکړه. تېښته اخوا دریامو دی. دریامونه تېر شو. اخوا ته منطقې ته ترکستان ویل. یو ترکمنستان یو ترکستان. دا د دې ترکیې نه نیولې تر چین تر د فرغانې او د منطقو دا ټول ترکستان په نامه دی. دا ترک قوم دی ازبک او دا ټول چې دا ټول ترکان دي په قومي لحاظ باندې. نو بس ترکستان ته واوښتو. چې ترکستان ته واوښتلو نو بلخ هغه ونیول. احنف بن قیس رضی الله عنه ونیول. چې ونیول بس هغه لاړو. اخوا ته چې و دا منطقې د ترکستان د چین تر کنټرول لاندې وې. د چین هغه چین هغه د ترکستان خاقان چې کوم یو د دې منطقې مشر خاقان به ورته ویل. لکه د چنګیز خیر د منګولیا او د نږدې منطقې ته مشر ته خو لکه موږ رئیس جمهور دوی به خاقان ویل. بل ځای کې صدر ورته ویل. ځای کې بل شی ورته وایي. نو دې خاقان ته ورغی. خاقان ته چې ورته وایي چې داسې کار شو. خو ټول پېژنو چې یزګرد امپراتور دی د ایران او د منطقې سرحد و دواړه. نو هغوی ډېر زیات هغه ورته
کې استقبال او هرکلی وکړي د دروند او ډېر په اصطلاح سره یو درنښ سترګې ورته وکتل. نو دوی خپل شکایت وکړي چې زه بیخي د امپراتورۍ نه خلاص کړم ټولې منطقې. دوی دلته نور قمندانان چې کوم یو څه د خراسان په طرف باندې راغله، خراسان منطقه ونیوله، څه د سیستان په طرف راغله دی ونیوله، یو څه مجاهدین ګروپونه راغله بلوچستان ته. بلوچستان کې دوه غټې منطقې دي د پاکستان په بلوچستان کې، د ایران بلوچستان خو ټول ونیولو. یو مکران دی، یو لسبیله ده. دا مکران چې دا اوس ګوادر مشهور بندر چې کوم یو دی بندر، دا مکران کې دی. نو دا مکران تر یو ځای پورې چې مکران به بل اخواته شروع کیږي د سند سره هم سرحد زیاده هغې ته ویل کېږي لسبیله. دا لسبیله ونه نیوله. دلته چې ورسېد دلته ډېر لوی غر دی، د سمندر نه د شروع ورننوتی. زه ورغلی ما غر کې مونږ ګرځېدلي یو باقاعده. هلته اوس یو نیشنل پارک په نامه لوی پارک دی، دې کې دا حیواناتو څاروي نور ونې خو نشته، خو حیوانات ځنګلي حیوانات په هغې ځای کې شته دی. نو دې غر ته راورسېده منطقه ټول هغې وخت کې آبادي کم. اوس چې لاړ شي داسې چې 100 کیلومتره مزل وکړي په سړک باندې، نو به چېرته یو 10-15 کوره کوي، نورې چې هم نشته. دا خپله ګوادر څومره مشهور دی. په ګوادر کې هغې وخت کې تقریبا کم از کم یو 100 شاوخوا کورونه به ډېر نه وو. اوس خو ډېر غټ بازار شوی دی، ځکه اوس خو تقریبا انټرنیشنل بندر دی. نو دغه منطقه د مکران ده، د ایران د سرحد نه شروع تر لسبیله پورې تقریبا دا غالبا 300 کیلومتره راځي، ډېر ځای دی. د مکران دا خپله منطقه چې کوم په اوږدوالي باندې دا کم از کم 350 کیلومتره دی اوږدوالی دی، او دا بالکل ټول د سمندر په غاړه باندې ساحل واقع دی. 100 کیلومتره د بلوچستان سرحد دی په سمندر کې، یعنی 100 کیلومتره دا سرحد دی بلوچستان پروت دی په دې ځای کې. د سر د پاکستان په خاوره کې، د ایران په خاوره کې ډېر زیات دی، تقریبا چابهار او د ګوادر ترمنځ 100 کیلومتره مسافت. نو دا مکران چې کوم دا مکران ونیول شو، سیستان د مشهد او دا منطقې تر ترکمنستان پورې دا ټولې منطقې ونیول شي. په دې وخت کې حضرت عمر فاروق ته خبر ورسېدو چې دا خلک مکران پورې رسېدلي دي. نو بس د هغې ځای نه خط ورته راغی مکتوب چې بس د مکران نه نور وړاندې مه ځئ، تاسو آخري سرحد همدا دی. بیا وروسته محمد بن قاسم چې کله راغی دی هغه په وخت کې هغه بیا نو د مکران خو تیارې دوی سره وو، نو لسبیلې ته بیا لاړو. لسبیلې منطقه کې چې کومې چاونۍ دي هغه نو د هندوستان بلل، د مکران نه لاندې منطقه هغې وخت هندوستان حسابېدلو. سند یې ورته ویل، خو سند مربوط دی راجا ظاهر و، د دې د باچو هغه ته به هندوستان ویل. نو دا منطقې ټولې ونیول شوې دا سره لارې. نو دلته احنف بن قیس بلخ چې کله ونیو، نو بلخ تسلیم کې روغه وشو. د هغې نه وروسته بېرته راغی مرو ته، د مرکز یې مرو ونیولی و. دلته چې یزګور لاړلو خاقان ته، نو خاقان یې د سره ډېر او وګت وکړ، خو داسې استقبال او هرکلی وکړ. نو هغه ورته مشکلات ورته وړاندې کړل چې زه خو داسې د باچۍ نه وشول ټول شیان مملکت یې بیخي هغه کړم ختم کړم. نو هغه ورسره ښه کافي پوج برابر کې او دغه هم خلک لرل په دې منطقو کې. نو هغوی ته خبر ورکړي او بس هغوی هم هلته ورته وایي چې ته راورسېږه نور اسانه ده. بس دی راغی، چې راغی نو خلک پرې راټول شو. نو لاړلو دا د احنف بن قیس مرکز چې کوم مروه دی محاصره کړو، او خاقان چې ځان سره کوم پوج راوړی و هغه راغی د دریامو په غاړه باندې. دلته احنف بن قیس سره جنګ وشو. دا غالبا داسې خیال ما راځي چې دا به د فاریاب او د جوزجان دا منطقې چې کوم ځای کې په دې ځای کې جنګ شوی دی، ځکه هغې وخت دا نومونه بدل و، جورجان او تبرستان او دا ورته ویلې مختلفې منطقې وې. نو په دې ځای کې جنګ وشو. په دې جنګ کې خاقان ډېر غټ قمندانان یې مړه شو. په دې جنګ کې غټ قمندان یې لاس ورکړ. خاقان پوه شو چې دا به څه مصیبت ده، پردي سړي پسې په حمایت راوتلی، خپل سر به دې پکې لاړې، بچي به دې پکې لاړې. دا خلک خو دغسې خلک لیونیان غوندې دي، بس دلته به د تا پاچې به هم نیولي، سبا په زوره د ځان په لانجه کې اخته کې. بس چې کله دا قمندانان غټ کړی، څو کسان یې مړ شو، بس سړي فکر وکړ چې خیر په تېښته کې ده، بس ایسته روان شو، ایسته یې پرېښوده منطقه. هلته خو یزګور لاړو مروه، کوم یو چې د هغه مرکز و د احنف بن قیس رنځو دی محاصره کړی و. چې خبر شو چې خاقان شکست خوړلی او لاړ دی، دم بس پښې سپکې کړلې. کله چې دی تښتېدو، د سره ښه کافي خزانه وه. کله موږ مخکې درس کې ویلې، تېر درس کې ویلې چې کله دی تښتېدو نو د مداین چې ته ډېرې خزانې پاتې وې، خو څه خزانې چې امکانات یې هغه ځان سره ټول واخیسته. او بس کله چې د مروې هغه یې پرېښولو، نو دا د خلک د منطقې خلک د خراسان، دا منطقه ټوله د خراسان پر نامه یادېدله، دا خلک راجګ شو او بس هغه یې وکړه شیان دا څه چې ورسره و د ټول ترې واخیست، خزانې ته چور کړه. ظالم بچی موږ د وطن نه وړې اوس بل ځای ته ځي. نو هغه سړی ډېر هغه شو، ایسته وتښته لاړو ترکستان ته. بیا وخت ترکستان ته لاړو، بیا خاقان ته ورغی. خو خاقان ته په داسې وخت کې ورغی چې 1 روپۍ مو سره نه
لوڅ ککړ ټول شیان د خلکو چور کړه په دې لار کې د نه واخیستل چې دا چېرته وړې بس هغه دی دی بیچاره هم داسې وچ ککړ لاړو خاقان ته ورغی بیا د خاقان سره و بیا وروسته د حضرت عثمان رضی الله په وخت کې بیا دې سړي لانجه شروع کړه نو د حضرت عمر په وخت کې د ایران د امپراتورۍ ټول ځایونه ونیول شو صرف دغه نږدې افغانستان کې چې کوم منطقې ورسره ولاړې ورسره دا پاتې شولې لکه کابل او لاندې منطقې تر سند پورې دا د دوی د ایران د امپراتورۍ برخې هسې په نامه باندې بیا ورسره چې تاسو اشراف موږ منو نو دا پاتې نور تقریبا مکمله امپراتوري د ایران مکمله ختمه شوله خلاصه شوله سوچه پاچا هم وتښتېدلو وطن هم لاړو هر څه ځین لاړه نو بیا د فارس او د دې نه بعد بیا د فارس والي چې کوم یو حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه بیا د دې ولایت هغه شولو نو دا اصفهان او کرمان تر مکرانه پورې تر بلوچستان تر دې سرحد لسبیلې پورې دې نه اخواته هند شروع کېدو دا منطقې ټولې داسې لاړې نو هرات او بلخ او د فاریاب جوزجان او منطقې ټولې فتح شوې بیا د بدخشان او تخار دا منطقې بیا د حضرت عثمان رضی الله په وخت کې بیا شوې نو دا و هغه د په شرقي محاذ کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د فتوحاتو سلسله چې کوم شروع شوی وه هغه مکمل د ایران د امپراتورۍ په ختمېدو باندې دا لړۍ پای ته ورسېدل که امپراتور لاړل وتښتېدو نو دا منطقه هم داسې پاتې شوه مسلمانان ولې ارامي شوه نو داسې د اذربایجان او ارمنستان او داسې نیولې تر بلخ او تر دې ځایونو پورې راته لاندې تر فیصله سره دا اوس هغې مکران ټول ډیویژن چې کوم یو دی دا اوس چې 3-4 هغې حسابي ډېره لویه ما درته وایي سر د مکران پاکستان برخه چې ده د دې طول چې 350 کیلومتره دی اوږدوالی دومره غټه منطقه پرته خو ناباده ټول دښتې دی بس چېرته یو 50 کیلومتره چې لاړ چېرته کې 10 کورې دا 10 کورې دوی داسې کاري لکه غاړ کلی غوندې ښار غوندې نو چې کور یې هغه ملته یو ځای کې بل ځای کې چېرته وخان چېرته څرېږي دا منطقه کې زه د ایران سرحده پورې ټول کې ګرځېدلی نو دغسې هغه د دې خواته کوټې لاړې تهران زایدان ته بیا تهران ته بیا دې منطقو کې ګرځېدلی ټولې تقریبا دښتې ډېرې غټې دښتې داسې ساعتونو باندې دغه تیز موټر پکې مزل نو دا منطقې ټولې ونیول شوې هلته په مخکې درس کې موږ ویلی چې تر انطاکیه پورې چې کوم یو دی ترکیې سرحد دی په دې ځای پورې دا منطقې ټولې فتح شوې حمص او حلب او انطاکیه او دمشق او فلسطین دا ټولې فتح شوې صرف د مصر د فتوحاتو باره کې انشاءالله بیا په بل درس کې هغه کو چې مصر کې د مصر او د لیبیا فتح انشاءالله په راتلونکي درس کې وړاندې کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین